بسم الله الرحمن الرحیم. د بخونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه. د میدان وردګو ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو پام وراړم تر دې مهاله لنډو او مهمو خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري د دغه ولایت د جلریز ولسوالۍ په اخوندخیلو کلي کې د څه باندې 4.2 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو رسولو یوې شبکې د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په یاده شبکه کې د یوې ژورې ساه کیندل، سولر سیستم، د 13 متره مکعب اوبو په وړتیا سره د یوې کانکریټي ذخیرې جوړول، د 3450 مترو په اوږدوالي پایپ غځول او د 2 دهنونو نښلول شامل دي. د دې شبکې د کار په جریان کې لسګونه تنه کارګرو ته د کار زمینه برابره شوې وه او په بشپړېدو سره یې د نوموړې ولسوالۍ 223 کورنیو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړ. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن د سالنګونو لویې لارې د بیا رغونې له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه. ملا برادر د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې پاتې کارونه د کیفیت په پام کې نیولو سره د ژمي تر راتګ مخکې بشپړ کړي. د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پولیسو په ملي او تخصصي روغتون کې د غوږ د پردې بریالي جراحي عملیات ترسره شوي دي. د خبرپاڼې پر بنسټ د روغتون متخصصو ډاکټرانو د یوه ناروغ د غوږ پرده داسې نصب کړې چې د اورېدو حس یې د پام وړ ښه شوی دی. دا په تېرو 40 کلونو کې لومړی ځل دی چې په یاد روغتون کې دغه ډول عملیات ترسره کیږي. تېره ورځ شنبه د 7 له پاکستان څخه 6209 افغان کډوال د تورخم، سپین بولدک، انګوراډي او بهرامچي یا ډیورن پر ذکر کې له لارې هیواد ته راستانه شول. دغه راز په دې موده کې له ایران څخه 1670 افغان کډوال د اسلام قلعه او ورېښمو بندرونو له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. ټولګټو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د څه باندې 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت د درزاب قوشتېپې سړک د جوړولو چارې په چټکۍ روانې دي. د خبرپاڼې پر بنسټ په دغه سړک کې د پلچکونو، استنادي دیوالونو او جویچو جوړول شامل دي چې په بشپړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې حل شي. او د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د دې وزارت له بودیجې څخه د 15 میلیونه او 932 زره افغانیو په ارزښت د احاطوي دیوال د دویم پاس د جوړولو چارې پیل شوې. د یاد وزارت په وینا د دغه دیوال دویم پاس 3300 متره اوږدوالی لري چې د روان لمریز کال تر پای به یې چارې بشپړې شي.